لنډه کیسه کرکه. ښار رڼاګانو په سر اخیستی و. د نوي کال د رانوي کېدو شپه وه. 6 ساعته وروسته د شپې په 12 بجو په زاړه ښار کې لرغونې دیوالي لویې ګړۍ د دې ښار اوسیدونکو او سیلانیانو ته د نوي کال مبارکي ورکوله. نوې جامې مې اغوستې وې. خوشبویي مې هم تر هر وخته زیاته وهلې وه. عطر مې زیات خوښیږي. مور مې راته نن ډېره تر سترګو کېدله. تېره شپه مې هم په خوب لیدلې وه چې مانی جنه وه. له دفتر څخه مې نن ورته تلیفون وکړ. هغه ښه وه، سمه خوشحاله وه. د اکبر سره مې هم نن خبرې وشوې. هغه تر ما وار د مخه کړ، د نوي کال د راتګ مبارکي راکړه. هغه راته خندل. زړه مه تنګوه، کال ته به در سره یم او د 2015 کال جشن به زه او ته یو ځای لمانځو. هغه راته سم ډېر ګران دی، خو نه پوهیږم چې زه به ورته ګرانه یم او که نه. د اکبر په سوچ کې روانه وم. زه یوازې نه وم. نن مې د پرویز له مېرمنې سره په ښار کې چکر وهلو. ناڅاپه د پرویز د مېرمنې غږ د سوچونو له ټاله راکښته کړم. هن، دې ته ګوره، څومره ښکلې خولۍ ده. د پرویز د مېرمنې د دې پوښتنې سره له سوچونو راووتم. ما د خولۍ په اخیستو کې ډېره علاقه ښکاره نه کړه. د پرویز مېرمنې هم راته وویل چې اروپایي جامې یې نه خوښیږي. کله کله یې بس هسې د پرویز د خوشحالولو لپاره اغوندي. د دوکان له مخې لرې شو. رښتیا هم خولۍ ګرانه وه، ځکه چې دا د سیلانیانو بازار دی او دلته نو هر څه د مور او پلار په بیه وي. هغې هم د ښار له رڼاګانو څخه پوره خوند نشو اخیستلی، خو ماته یې همداسې ښودله چې زیاته خوشحاله ده. زما پرې زړه دردېده. ځان ته هم غوسه ومه چې ولې داسې کوم او نن مې دا ولې دلته راوسته. خو بیا به مې چې خپلې مجبورۍ ته کتل، نو زړه به راته لږ سکون راکوه. ځکه چې پرویز زما د دفتر همکار و او زه مجبوره وم د هغه دا غوښتنه ومنم، ځکه چې بیا به راته سبا په دفتر کې لانجې جوړوي. تېره ورځ یې راته وویل چې سبا ماښام وختي تر رخصتۍ مخکې باید د ده کره لاړه شم او ښځه یې د ښار په چکر بوزم. راته یې دا هم وویل چې که داسې ونه کړم نو دی به هم را سره په دفتر کې له نورو همکارانو څخه په پټه په دفتري کارونو کې مرسته ونه کړي. یو زړه مې وویل چې یاره دا اوس څه مصیبت دی، خو بل زړه مې راته وویل د همده مرستې دي چې په ټول دفتر کې مې پوزه په ځای ده، که نه نو دومره تکړه نه یم په دفتري کارونو کې. زه او هغه روان یو. دلته په اروپا کې عموماً داسې مراسمو کې ښځې او سړي یو ځای لاس په لاس ګډون کوي. ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر وي د خپلو کورونو خوا کې پارکونو او د ښار بازارونو ته ووځي. دوی پټاقۍ الوزوي، شراب څښي او په خوشحالۍ د نوي کال هرکلی کوي. ځوانان، زاړه، واده کړي، ناواده کړي ټول جوړه ښار ته ووځي. نن هم ښار د ښایسته جوړو څخه ډک و. د هرې پیغلې او هر زلمي په لاس کې به د یا د بیرو ګیلاس لیده او یا هم د شامپاین بوتل. په ښار کې ګڼه ګوڼه وه. نرۍ لکه لښتې سرې او سپینې پیغلې په نیمه لوڅو جامو کې راوتلې وې. د هغوی په لیدو ما د یخنۍ احساس وکړ. په دې وخت کې رانه هغې وپوښتل د دوی ساړه نه کېږي؟ په دې یخ کنګل کې لوڅې لنګې راوتلې دي.
نه ویني چې بوتلې په لاسونو کې دي، بس ګرمې دي، ګرمې. د لاس ګړۍ ته مې وکتل، ستنه په نښو ولاړه وه. زه مجبوره وم د هغې د خاوند په امر 2 ساعته نور هم هغه په پښو وګرځومه، تر څو سمه ستړي شي او کور ته په تلو سره د خوب په بستر رنګه بنګه پریوزي او د خبرو هم نه وي پاتې. تر هغې وروسته به پرویز په 11 بجو له خپلې چکۍ معشوقې سره د نوي کال د لمانځلو لپاره له کوره ووځي. اوس مې له نارینه‌وو څخه هم کرکه راتله. د دوی ټول چالونه، دوکې، درواغ، لار جوړونه او دا ټول راته معلوم شوي وو. په زړه کې مې 100 قسمه اندېښنې او وسوسې تېرېدې او فکر مې کاوه که اکبر له ما سره داسې وکړي نو. هغه خو تر ما ښکلی هم دی او بیا د کورنۍ په خوښۍ ما سره کوژده نه شوی. خو دا تر ما ښکلی او وړه ده. دې له خاوند سره په مینه واده کړی. همدا خیالونه مې زړه ته تلل او راتلل. له ځان سره په جنګ ومه. د هغې لیونی آواز راته بیا ټکان راکړ. ولې نن داسې غلی غلی هغه در یادیږي؟ هو، هغه راته یادیږي چې اوس وای او د دې ښار د خلکو په شان مې لاس نیولی کوڅه په کوڅه ګرځولی وای. بس دا ارمان به دې پوره شي، خو دا خوبونه د لږ وخت لپاره وي. د لږ وخت لپاره؟ هغه څنګه؟ هغه داسې ما ته وګوره، دا خلک بل ډول دي او زموږ سړي بل ډول دي. نو ولې؟ ته څه وایې؟ ستا په زړه کې څه دي؟ ما ته خو د دوی عادت خوند راکوي، خو چې څه؟ بس مړی شکر دی، الله دې ژوندی لري. یوه مړۍ ډوډۍ خو کور ته راوړي. او دا دی هغه کور کې کېناست، ماشومان ساتي او زه یې تا سره پرېښودمه چې د نوي کال په شپه چکر ووهم. خو زه پوهېدم چې هغه په دې پلمه غواړي خپل درد له ما پټ کړي. هغې به ځوانو جوړو ته کتل او تبصرې به یې کولې. کله به یې پر هلک او کله پر نجلۍ نیوکې کولې. د ښار رڼاګانو نه مې کرکه راغله. د لوږې احساس مې وکړ. یوه ایټالوي رستوران ته ننوتلو. تر نورو شپو پکې بیروبار ډېر زیات و او په مشکله مو یو خالي میز وموندلو. د ډوډۍ د میز تر شا یو بل سره مخامخ کېناستو. هغه راته مسکی وه، خو د مخ ځلا یې بایللې وه. په زړه کې مې راتېر شول 3 کاله وړاندې دا څومره ښایسته وه، خو اوس یې ځواني تر ډېره بایللې ده. هغه تر خپل عمر 10 کاله مشره ښکارېده. د هغې په ستومانه سترګو کې مې د درد کیسې لوستلې. د هغې د معصومې مسکا تر شا د ژړا خزانې پټې وې. ایله مو ډوډۍ خوړل شروع کړي وو چې خاوند یې راته په موبایل فون وکړ. څنګه ده؟ خوشحاله ده؟ هو بالکل، بېغمه شه. ښه، بس تاسو به را روانې شئ چې د نوي کال پیلېدو ته 1.5 ګنټه پاتې ده. سمه ده، اوس نوي په ډوډۍ کېناستو. ښه نو داسې وکړه چې زموږ تر کوره ټیکسي ونیسه. ته خو پوهېږې زه باید زر تر زره له کوره ووځم. هغه راته د سیند په غاړه منتظره ده. که زر ورنشم خفه کېږي. سمه ده، ته بېغمه شه. ما هغې ته کړل زر باید لاړ شو. پلمه مې ورته وکړه چې اکبر را سره په سکایپ خبرې کول غواړي. ډوډۍ مو نیمایي وخوړه او پاتې نیمایي یې هغې په ډبي کې ځای پر ځای کړه او په خندا یې راته وویل ماشومانو له به یې یوسمه. هغه خوارکۍ یې څومره په سختۍ ګټي او موږ یې داسې په سر بادوو. د کیسې د لیکلو نیټه 2014 میلادي کال د جنوري اوله نیټه د پراګ ښار.